په دې ویډیو کې موږ زده کوو چې سیشن څه شی دی، څونه سیشن موږ لرو، هر سیشن کوم موو ورکوي، کوم سیشن په کوم پیر کې ښه کار کوي، کوم سیشن د نوي ټریډرانو لپاره ښه دی. سره معلوم کو چې کوم سیشن اوس شروع دی او د هر سیشن ټایم د افغانستان او په پاکستان په ټایم باندې څو بجې شروع کیږي او تر څو پورې دا سیشن ای او ختمیږي. سلامونه، زما نوم د ټریډینګ خان دی. زه ما زیاتره ویډیوګانې هغه تدریس کوي او که لایف ټریډ نو زه چې د خپلې تجربې نه اچوم، داسې نه ده چې ما یو چا نه زده کړي راځم یې تاسو ته در کوم او درته وایم چې دغه دی. نه، ما چې کومه تجربه کړې، ما د یو شي نه ګټه ایستي، راځم هماغه چې دی دا تاسو ته ښیم. نو ځکه چې فارکس کې یو تجربه ناک استاد دا ګوري نو پوهېږي چې د زده کړې نه تجربه یو پر 50 ډیره مهمه ده. نو ورځو د ویډیو په طرف. راځو د اسیا سیشن نه شروع کوو چې دا څه شی دی. اول به دا ایکسپلین کوو. ګوره ښه، په دې ټایم کې ولې مارکیټ موو ورکوي، هماغه ښه موو ورکوي، ولې په نورو ټایمونو کې نه ورکوي؟ صحیح شو. دا د دې معنا ده چې د اسیا بانکونه، د اسیا هغه امپورټ او ایکسپورټ چې یو شیان لیږل کېږي، ایستل کېږي، اما فعاله بانکونه چې دی په دغه ټایم کې فعالېږي او د دې لپاره مارکیټ کې اکویټي زیاتېږي او مارکیټ خوځوي راخوځوي او موو پکې ورکول کېږي. لکه مثلا چې اوس تکه توره شپه ده که نه، مثال درته درکړمه چې سرشهزاده کې شپې کې خو هېڅ تبادله نه کېږي که نه، نو کله چې ورځ شي یا غرمه شي دې کې تبادله زیاتېږي، ډالر قیمت جګېږي او ټیټېږي، نو دغسې مارکیټ هم په دې ټایم کې دغسې موو ورکوي. امید لرم چې ښه صحیح به پرې پوه شوي یاستئ. همدارنګه د لندن سیشن هم چې کله د لندن ټایم شروع شي، لکه د لندن سیشن ټایم شروع شي، نو دلته چې دی هغه فعاله بانکونه او هغه امپورټ او ایکسپورټ چې زیاتې کېږي هغه د اروپایي ملکونو زیاتې کېږي. نو دې دپاره مارکیټ دوی خوځوي راخوځوي. زه زیاتې خبرې پرې نه کوم ځکه نه غواړم کنفیوز شي، فقط ساده یې وایم چې فقط دې پرې سر خلاص شي. همدارنګه نیویارک هم چې دی نو په دغه ټایم کې د نیویارک بانکونه فعاله وي، د نیویارک ایکسپورټ او امپورټ ډېر فعاله وي، نو دغه دپاره مارکیټ خوځوي او راخوځوي او موو فاسټ ورکوي. راځو چې موږ څونه وا سیشنې لرو. سیشنې زیاتې ټوکیو شو، سیډني او دا شیان شو. نو لکه څنګه مې چېرته مخکې ویل، زه خپل تجربې نه درس ورکوم، نو مهمه سیشنې چې دي هغه اسیا ده، لندن دی او نیویارک. کومه اسیا، لندن او نیویارک. راځو درېیمې پوښتنې ته چې هر سیشنې کومه موو ورکوي. صحیح شو. ګورئ ښه، نو اسیا چې کله شروع شي ښه دا موسټلی کنټینیویشن کوي. پوه شولې؟ لکه مثلا مارکیټ بولی شي دی کنټینیو کوي بره خواته، صحیح ده. که بیرې شي دی کنټینیو کوي لندې خواته. یعنی دا چې دی د اسیا دپاره زما د خپلې تجربې نه درته وایم چې ته نشي معلومولی چې بیاس څه شی دی، لکه مارکیټ بولش دی یا بیرش دی. دی چې دی خپله ټاکي اسیا سیشن چې بولش لاړ شم یا بیرش لاړ شم. لکه مثلا ګوره ښه، نیویارک دا مارکیټ دی، نو دلته چې دی صبر نیویارک سیشن شروع شو. ګوره ښه دی مارکیټ شو، دی چې دی نیویارک سیشن. لکه اوس ګوره ښه دلته مارکیټ شو داسې وبخئ، ګورئ مارکیټ شو داسې. نو دی اسیا کولی شي چې دا کنټینیو کړي. صحیح شو. دا زما د تجربې نه درته وایم، نه ای سی ټي پورې اړه لري، نه ای سی ام سی، یعنې دې شیانو پورې. پوه شئ. دی چې دی کنټینیویشن کوي موسټلی، یعنی ځان ته د خپل ټرند ټاکي. لکه داسې نه دی چې ته دغه ټایم فریم انالیسس ته وکړي چې مارکیټ چیرې تللی شي، نو هغه چې دی بیا نیویارک او لندن ته کولی شي. خو زیاتره سیشنې چې دی ګوره ښه حتما دا کوي. لکه مثلا ګوره ښه دلته شو چې شی دی، دلته یو دانه کی لیول شو، کی لیول شی دی فیرالیکا یا اوټر بلاک یا هر شی چې شو، نو مارکیټ چې دی اوس دلته روان دی. صحیح شو. دلته نو دا اسیا سیشن کولی شي چې دا لیکویډیټي والي او د دې ځای نه بیا موو ورکړي. یعنې زیاتره سیشنې چې دی چې هغه لندن او نیویارک دی هغه په باره کې خبرې کوو، هغوی منیپولیشن زیات کوي. هغه سیشنې همدغه دپاره هغه اسیا داسې منیپولیشن نه کوي. نو اسیا سیشن زموږ چې شی کوي موسټلی هغه ټرند کنټینیو کوي. لندن سیشن څه شی کوي؟ لندن سیشن زما په نظر، زما د تجربې نه یو دغه کوي، دا لیکویډیټي سویپ کوي یو طرف ته، بل طرف ته موو ورکوي. صحیح ده. لکه مثلا اوس لندن سیشن دلته دی که نه، دلته اوس دغه شو، دا شروع شو، دلته دې خط کې شروع شو. نو دی چې دی که بره خواته یو منیپولیشن ورکو، نو ته سل طرف ته ټریډ پسې ګرځېدلی شي. ځکه چې یو سیشن سره د خپل تجربې نه وایم چې 90%
دی حتما منیپولیشن کوي یو طرف ته صحیح شو. نو هغه که بره خواته و که بره خواته منیپولیشن ورکو لاندې خواته ټریډ پسې ګرځي که لاندې خواته منیپولیشن ورکو نو بره خواته ټریډ پسې ګرځي. او یو مهمه خبر چې هغه د سیشنو درته زه خپلې تجربې نه وکم چې کله سیشن شروع شي سیده په سیده ټریډ مالئ صحیح شو. لکه مثلا 15 دقیقې یا شپږ یا 10 دقیقې حتما صبر کوئ بیا چې دی ځکه چې فیک آوټ مارکیټ ډېرې ورکوي پوه شولې نو بیا 10 دقیقې 15 دقیقې بعد چې دی خپل موو ورکوي که هغه بولي شي یا بیري شي. اوس موږ لندن سیشن شی کوي یو منیپولیشن حتما بره یا لاندې خواته کوي که لاندې خواته وکړو درته چارټ کې درته ښیم که لاندې خواته وکړو موږ به بره خواته ټریډ پسې ګرځو که بره خواته وکړو موږ به لاندې خواته ټریډ پسې ګرځو. نیویارک سیشن ګوره ښه نیویارک سیشن چې دی منیپولیشن زیات کوي او دا چې دی مخکې درس کوي چې دا ستاسو ته ښه دی یا نه. نو نیویارک سیشن هم چې دی کله شروع شي یو خواته نه یو خواته منیپولیشن کوي دا نیویارک کې زه خپل زیات ټریډ کوم او پیر هم چې دی ګولډ کې ښه چې بل یو کې ونه ښیې. نو که لاندې خواته منیپولیشن وکړو ته بره خواته ټریډ پسې حتما ګرځېدلی شي پوه شئ. که بره خواته یو سر کې منیپولیشن وکړو نو ته چې دی بیا لاندې خواته ټریډ پسې ګرځېدلی شي. اوس منیپولیشن او دا شیان درته ښیم چې دا څه رقم لیدلی شي او څه رقم منیپولیشن وکړو. راځئ چې ځو چارټ په طرف. ښه دا زموږ چې دي سیشنې دي د دې ځینې ورځ شروع شوه د سیشن اوس نیویارک اوس دلته شروع کېږي نو دا ټایمونه هم درته ښیم مشکل نه لري چې په کوم ټایم یې وګورئ هلته دغه کې شته دي دا په سوالونو کې دا راغلي چې په کوم ټایم باندې شروع کېږي څه رقم یې داسې په چارټ باندې خپل ځان ته راولي کله چې سیشن شروع کېږي او تاسو دغه دروښیي تر ورځې پورې ختمېږي هر څه تاته دروښیي انشاءالله. ښه اسیا سیشن موږ وښودو چې زیاتره وخت شی کوي هغه کنټینیویشن کوي. اوس زیاته مثال اما پروف سره ښیم. ګوره ښه مارکیټ چې دی دلته شروع شو اسیا سیشن سیده په سیده چې کو مارکیټ کنټینیو کو صحیح شو چې کو مارکیټ یې کنټینیو کو. اوس به چې دا خو بولې شو او دا خو بلو شو دا باید داسې بره بولې نه دلته چې دی مارکیټ لیکوډیټي سویپ وکړه دلته غټې لیکوډیټیانې وایسي او خیر بیا ایکسپلین کو چې د ځایانو کې غټ نیوز هم پرې راغی دا وګوره دی موو وګوره نو بیا چې دی د داسې کې غټ موو وایسي د 15 دقیقې چارټ غټ موو دی دا نو دی چې دی ریورسل صحیح شو یعنی اسیا سیشن شروع شو سیده په سیده کنټینیویشن ورکو لاندې په طرف وګوره نه لیکوډیټي سویپ کړی نه دغه کړی یعنی که اوس دا لندن یا اسیا دغه نیویارک سیشنو دی حتما چې دی د ځینه چې کول د ځینې داسې موو ورکو راغورځېدو صحیح شو چې کول را غورځېدو همدغسې اول لیکوډیټي سویپ کوله کلیول کې ټچ کوو بیا یې ځان راغورځوو. لندن سیشن شی موږ ښودو چې حتما لیکوډیټي سویپ کوي شی کوي حتما لیکوډیټي سویپ کوي. مثال چې دی دغلته دی مارکیټ دلته شروع شو لندن سیشن صحیح ده. لندن سیشن چې څنګه شروع شو اول لاړه چې وکړه دا لیکوډیټي سویپ کړه چې وکړه دا لیکوډیټي سویپ کړله چیرې ټچ وکړو د اورډر بلاک ته یو اورډر بلاک کې ټچ وکړو بیا چې د مارکیټ راوغورځېدو څه شی وکړه دلته شروع شو لاړه د خلکو سټاپ لاس یې والي بیا چې دی شی وکړه خپل اصلي موو ورکو مارکیټ. او نیویارک سیشن موږ چې ویلو چې یو خواته منیپولیشن کوي بیا بل خواته موو ورکوي خپل نو چې دا نیویارک سیشن شروع شو ما په نظر ته منیپولیشن دی بیا به اصلي خپل موو ورکوي یا چې د کنټینیویشن ورکوي لاندې طرف ته. نو راځي د بل نیویارک سیشن به خبرې وکړو چې هغه ځکه څه ورته وایي دا لا خلاص شوی او صحیح شروع شوی نه دی ټول 3 یا 15 دقیقې کېږي چې شروع شوی دی. راځئ چې زه د بلې ورځې نیویارک ته دا نیویارک سیشن موږ لرو. اوس به وایي چې ولې د نیویارک سیشن لاندې خواته منیپولیشن ورنکو بره خواته موو ورکو صحیح شو. نو دی اول دلیل دا چې هغه مرته ویل کنه چې باید ستا انالیسیس هر څه زده وي ته نه پوزیشن خو نه کېږي چې پرافټیبل شي پوه شولې. نو دی چې د دې نه مخکې چې نیویارک سیشن شروع شي دی هلته لیکوډیټي سویپ کړې وه یو پیر سویپ کړه بیا چې دی لاړو بره خلکو فکر کړي چې بره ځي بیا مارکیټ راغی دلته بیا سویپ کړه بیا بره لاړو بیا یې سویپ کړه نو دی نه پوه شه چې بیا سویپ نه کوي پوه شوې الریډي سویپ کړی او که زما منې غواړي پرافټیبل شي حتما نیویارک سیشن ته په تمه کېږي چې یو خواته سویپ ورکړي بیا بل خواته تاسو ټریډ واخلئ. بله پوښتنه چې کومه سیشن په کومو پیر کې ښه موو ورکوي. اوس پیر که ستا انګلیسي صحیح نه زده لکه مثلا ګولډ شو تل یورو یو ایس ډي شوله همداسې نور دغسې پیرې شولې چې یعنې کومه سیشن ښه موو ورکوي. نو په اسیا سیشن کې به چې دی زما په نظر لکه خپلې تجربې نه درته وایم چې همدا طلا چې دی
ښه موو ورکوي. اسیا چې دی څه شی کوو مونږه هغه ګولډ تاړو چې ګولډ کې ښه موو ورکوي. اسیا سیشن په ګولډ کې واقعا ډېر ټریډ موو ورکوي. لندن سیشن چې دی هغه په څه کې ښه موو ورکوي ورچېرته ولیکم هغه په ډکس 14 کې چې واقعا زما یو ستراتیژي هم پکې ډېر ټریډ موو ورکوي نامخدا. نو ډکس 14 چې دی د جرمني پیسې دي هماغه د یوروپ پیسې دي نو هماغه دپاره د سیشن کې ښایسته موو ورکوي ښایسته لکه ټرینډ دې ورته ونیو نو خلاص یې نو داسې پرافټ به وکړي چې پوښتنه مه کوه. او په نیویارک سیشن کې چې دی ګولډ ښه موو ورکوي. نیویارک کې چې دی ګولډ ښه موو ورکوي. نو دا ګولډ زه د کوم ګوره ښه کېدای شي دا اوس بعضې ټریډران فیوچر والا وایي چې والا ان کیو کې هم ښه موو ورکوي شیان صحیح دی هغه کې ښه موو ورکوي خو دلته چې دی زمونږ دا افغانان چې دي پاکستان کې چې دوی فیوچر نشي ټریډ کولی نو هماغه دپاره که دغه کې غواړي ټریډ وکړي په ګولډ کې نیویارک کې چې ښه موو ولري هغه ګولډ کې ښایسته موو ورکوي. بلې پوښتنې ته راځو چې کومه سیشن د نوي ټریډرانو دپاره ښه دی نو زما په نظر اسیا سیشن به ډېر ښه وي پوه شوې ځکه دونه منیپولیشن نه لري نو اسیا سیشن ټریډ کوي. او دا نور سیشن یې ورلي زه درته دغه هم ډېر ښه دی لندن هم خو دونه نه لکه اسیا. او نیویارک چې دی ولې ښه نه دی ځکه چې هغه کې منیپولیشن یې زیات دي نو هماغه دپاره په نیویارک کې نوي ټریډران ټریډ ونه کوي زما د نظره اسیا یا لندن کې ټریډ وکوي. بله پوښتنه لرو چې هغه کومه څه رقم معلوم کړي چې کومه سیشن اوس شروع دی هغه دپاره چې دی یو انډیکیټور شته دی صحیح شو نو هلته به چې دی په ټریډینګ ویو کې انډیکیټور ځي ته راشئ صحیح ده. نو داسې کې چې کلیک وکړو د باندې چې کلیک وکړو نو دلته چې دی یو دانه انډیکیټور دی هغه نوم دی آی سی ټي خالي نوم نه ښیه چې دلته اوس سیټینګ هم لري هغه به هم خپل آن کې آی سی ټي کیل زونز اینډ پلس پویټ ټي اف او دا یو صحیح شو دې باندې به کلیک کوي 50,000 نفران چې استفاده ترې کوي نو د باندې چې کلیک وکړو دلته درته ښکاري صحیح شو دلته به راشي سیټینګ باندې به کلیک کوي صحیح ده سیټینګ باندې چې کلیک وکړو دغه سیټینګ چې زما دی همدغه اګزیکټلی کاپي کوي نو سیشن چې څه رقم کاروم په همغه ټایم په همغه دغه باندې چې دی وخت باندې تاسو ته هم په چارټ په سر کې ورښیي هغه چې دی دا سیټینګ شو دا ګوره ښه دلته زیاتره شیانانی دا ټول بند کوي صحیح شو کومه چې زما در سره رقم دی همغه کاپي کوي. اسیا چې دی 0 بجې شروع کېږي 0 بجې خلاصېږي دلته یو بل سیټینګ تاسو هم ښیم چې یو ټي سي هغه به جوړ کړئ. لندن سیشن چې دی په 2 بجو نه 15 پورې نیویارک چې 9 نیمو نه تر 11 پورې دا د افغانستان یا پاکستان په ټایم نه دا د 4 په ټایم باندې دی صحیح شو دا ایگزیکټلی دغه تاسو کاپي کوي سیټینګ دا هم فقط ډے اوپن یعنی ورځ چیرې شروع کېږي د آی سی ټي په نظر نو سټایل ته کلاړ شي سټایل هم دغه شی لیکل شوی همدغسې جوړ کړئ. او بله دا چې دې سیشنو دې چارټ سره باید یو مهمه دا دی چې دې اړخ ته ګورئ ټایم زونز د باندې به کلیک کړئ دا به چې دی یو ټي سي -4 نیویارک کوي که هغه چې دی یخني شي نو یو ټي سي -5 کېږي پوه شولې نو همغه دپاره که یخنۍ کې ګورئ دا ویډیو ډېر وخت بعد بیا یو ټي سي -5 تاسو ته ښکاري. بل لرو چې د هر سیشن ټایم د افغانستان په ټایم 100 بجې شروع کېږي یا ما د پاکستان په ټایم یا د افغانستان او پاکستان دونه فرق نه لري نیم ساعت فرق لري. ګورئ ښه اسیا چې دا فکر کوم وړکې مې کو ایشیا چې دا اسیا سیشن په 4:50 د افغانستان په ټایم شروع کېږي 4:50 نه فکر کوم فکر نه 4:30 بجې شروع کېږي وبخئ 4:30 بجې سبایي صحیح شو اسیا سیشن شو زمونږه 4:30 بجې سبایي صحیح شو. لندن سیشن شو ګوره د افغانستان په ټایم په 4:30 شو د پاکستان په ټایم په 5 بجې راځي صحیح ده. لندن سیشن چې شو هغه زمونږه په 10:30 بجې شروع کېږي د افغانستان په ټایم د پاکستان په ټایم 11 بجې شروع کېږي ځکه پاکستان چې نیم ساعت موږ نه مخکې دی. او لندن سهار 10:30 بجې شو او نیویارک چې دی هغه د ماښام په 6 بجې ورځې دا نوم یې ولیکم نیویارک د ماښام په 100 بجې
بجې شروع کیږي. نو آسیا چې دی 9:30 بجې د سبا د افغانستان په ټیم او 5 بجې د پاکستان په ټیم. لندن چې دی 10:30 بجې د افغانستان 10:30 بجې سهار د افغانستان په ټیم او پاکستان په ټیم 11 بجې راځي. او نیویارک چې دی 6 بجې ماښام په ټیم او د پاکستان په ټیم چې دی 6:30 بجې راځي. نو دا زموږ پوره ویډیو بوله. ویډیو حتما لایک کړئ. واقعا ویډیو مې وایرل کیږي نه، ویډیو مخکې نه ځي، همدغه دپاره زما بیخي زړه کیږي نه چې داسې ویډیوګانې جوړې کړم. نو حتما ویډیو لایک کړئ. که ملګري لري ټریډران هغوی ته ور شیر کړئ. یو کمنټ هم پرېږدئ تر څو زما هغه یوټیوب چې دی ویډیوګانې ریکمنډ کړي نورو افغانانو ته، نورو پښتنو ته. نو مننه ویډیو لیدنه مو او کامیاب اوسئ. او حتما کمنټ کې ولیکئ چې زه ما را روانه ویډیو بله د څه شي باره کې. مننه. الله په امان.